یو طالبو ناغه بته مدرسې ته سار بته او ماسپخین براته یو ور سره یو ولکو هغه به سار ته کالج ته ماسپخین براته نو دا دواړه د یوې محلیو نو دواړه به سار به یو کالج ته روان شو او بل به مدرسې ته روان شو علم به زده کو ګپې شپې به هم یو بل سره په لاره باندې لګولې نو یو ځل دا کالجي دی طالب ته وایي طالب وایي قسم دی عصر وخت ضایع کړ تا څه زده کړل مدرسه کې که ته له شل کاله تیر کې او د مدرسې نه فارغ شې تا ته په سکول کې استادي نه میلاویږي کالج کې په درته استادي نه میلاویږي نوکري په درته نه میلاویږي په مدرسه کې د څه هنر زده نه که خورې بس او سکې بس زه خو په کالج کې سبق ویم سبا به لیکچرر شم ما کور به جوړ کم بنګله به جوړه کم ما ته چې کوم سهولتونه وي هغه سهولتونه به تا ته ني ته به آخر څه کوې هغه طالب چې سوچ او فکر وکړه چې یاره واقعي دا زه مدرسې ته لاړ شم او په مدرسه کې زه له سته کاره تیر کم مشقتونه برداشت کم ما ته خو پې نه د سکول استادي میلاویږي نه پې ما ته لیکچري میلاویږي نه پې ما ته هنر میلاویږي زه به سبا خورم څه وسکم بس کور به پسه جوړوم واده به پسه باندې کوم که واده کم د بچو خرچې به پسه پوره کوم یاره دا خو مې 4-5 کاله هسې ضایع کړل راغې کور کېناسته چې یاره سوچ او فکر کوم نو د هغې نه پس به یو کار شروع کم او زمونږ پښتنو کې دا غم دی چې دوی کار مخکې کې یو سوچ او فکر وروستو کوي نه سوچ مخکې پکار دی او کار وروستو پکار دی طالب سوچونو او فکرونه کول په دې کې 3-4 ورځې پکې تېرې شوې استاد د شاګردان نه تپوس وکړه یاره هغه پلانکې طالب خو ډېر زیات قابل و دا نن 4-5 ورځ د سبق لنه راځي ولې ناجوړه دی څه تاسو لږ معلومات وکړئ یو کس ورپسې لاړ معلومات یې وکړل سبا استاذ ته وایي یاره جي ما خو معلومات وکړل اخو ناجوړه نه دی او اخو جوړ دی وی دا سبق له ولې نه راځي یاره وی د هغوی د محلې هغه پلانکې لږ د هغه ملګري هغه به سار ته کالج ته او دی به سار راته مدرسې ته هغه لږ دوکه کړی دی ورته یې وی طالب جانه وخت دې هسې ضایع که چې ته په مدرسه کې سبق ووایې تا ته پې نه نوکري میلاویږي او څه هنر دې زده نه که سبا به څه کوې هغه جس په دې سوچ او فکر کې دی چې څه کاروبار شروع کړم دې سوچ او فکر کې دی استاد یې وی ښه استاد په خپله باندې چې سبق ختم کړ لاړ ور یې ورته وډبه هغه طالب یې رابر کړ ورته یې بچې سبق له ولې نه راځي یاره وایي هغې ملګري راته دا خبره وکړه او د هغه هغې خبرې په ما باندې اثر وکړه دا چې په مدرسه کې زه دا دومره وخت تیر کړم په دې کې خو ما ته نه د سکول استادي میلاویږي او نه لیکچري او اسم نه او څه هنر مې هم زده نه که زه به سبا څه کوم چا چې سکولونه او کالجونه وي هغوی سره به هر څه سهولیات به یې ما سره بني سبا به زه کوم څه څوک به ښځه هم نه راکوي استاد ورته وی بچې راځه ځان سره روان که او دغې استاد د کور نه یو کاڼی راواغېسته هغه کاڼی ډبي کې بند کړی و مالوچو کې پروت و د هغې نه یې راواغېسته بچې دا کاڼی واله راځه ما سره بازار ته لاړ شه استاد ورسره شو بازار ته لاړه وی بچې هغې سبزی والا له ورشه او د هغه نه ماله یو 2 کیلو ګازر راله راواله وی چې ګازرې ته کله راوالې او هغه درنه پیسې غوښتې نو دا کاڼې ورله ورکه چې دا کاڼې واله دا د هغې ګازرو قیمت شو وی صحیح ده نو چې کله لاړ دوکاندار ته یې ګازرې راکه 2 کیلو ګازرې ته یې واغېستې هغه ورته وی بچې پیسې راکه هغه کاڼې ورله ورکه وی دا واله هغې دوکاندار هغه کاڼې واړو راواړو وی روغ یې او که لیونې ګازرې څوک په کاڼو باندې خرڅوي چې ماله د کاڼې راکه او 2 کیلو ګازرې د ګوتۍ کې واچولې یا پیسې راکه او یا ګوتۍ په ځای باندې کېده که پیسې نه په کاڼو زه ګازرې نه ورکوم ده ورته چې نه ورکوې بس صحیح د کاڼې ته واپس واخېسته او ګوتۍ کې یې ښومه
هغه کاڼی استاد له راوړ. ای بچې شور مه کوې ښه بیا شور مه کوه. کاڼی یې استاد له راوړ. یاره جې غرانه پیسې غواړي او وایي چې پیسې نه په کاڼو زه ګازرې بلکل نه خرڅوم. استاد ورته ویې راځه. داسې یو څو قدمه چې مخکې لاړ د منیارۍ یو دوکان ورته ویې دې منیارۍ والا له ورشه او ده ته ووایه چې په دې کاڼي به د څو روپو منیاري ماله راکړي. هغې منیارۍ والا له چې هغه کاڼی یوړ نو هغه داسې لاسو کې واړو راواړو. ورته وی بچې څه پې غواړې؟ وی منیاري غواړم دومره دا شی دومره دا شی. وی بچې د 1000 روپو منیاري پې درله در کوم. دی استاد له واپس راغی. یاره جي وی اپې د 1000 روپو منیاري راکوي راوالم ته نه وی دا لږه په د 1000 منیاري پې نه الم. راځه ځان سره دا شاګرد بوت او چې کوم ځای کې د زرو بازار کې هلته ورغی. استاد ورته ولاړ دی. وی دا دغې زرګر دغې دوکاندار له یوسه او ده ته ووایه چې دا کاڼې به رانه په څو باندې والې. هغې زرګر له چې کله هغه کاڼې یوړه هغه لاسو کې واړو راواړو ښکل یې م که سترګو سره یې مو لګو او وی خاندل ورته. وی بچې په یو ټک درله 50,000 روپۍ در کوم خو که دا کاڼې راله راکې. ورېږي وی استاد سره پې مشوره کوم. استاد له کاڼې راوړه. وی جي 50,000 روپۍ پې راله راکئ. استاد ورته په 50,000 نه په 2 لکې هم نه ورکوم. یاره استاد دې ساده سړی نه ورته وی. هغې سړي پې 2 کیلو ګازرې نه راکولې بل پې 1000 روپۍ راکولې اپې 50,000 روپۍ راکوي او دا کاڼې ورله نه ورکې. او په دې نه پوهېږم چې یو پې ګازرې نه راکوي بل پې 50,000 روپۍ راکوي دا څه څیز دی. هغې استاد ورته وخندل. وی بچې دا معمولي کاڼې نه دی دا هیره ده هیره. هغې سبزۍ والا ونه پېژنده نو چې هغه ونه پېژنده نو هغه پې تاله 2 کیلو ګازرې در نه کړې او چې تا منیارۍ والا له یوړ نو هغه لږ ډېر وپېژند خو پوره نو پېژندلې نو هغه پې د 1000 روپو منیاري در کوله. او چې زرګر له د یوړ نو زرګر وپېژنده نو دی درته په ړومبي ځل باندې 50,000 وي 2 لکې هم پې درله در کولې. ورته وایي بچې دقه رنګې هغې کالجي ته نه پېژندلې دغه کاڼي هیره وه خو سبزۍ والا نه پېژنده. بچې ته هیره خو هغې کالجي ته پېژندلې نه. ستا قدر کالجي سره نشته ستا قدر دنیادار سره نشته ستا مرتبه د الله په نیز باندې اوچته ده ته خو خیره. راځه ورته وایي مدرسې ته. طالب یې ځان سترونو مدرسې ته بوته. نو نن سبا علم ته که یو سړی په سپک نظر ګوري یا علماو ته او یا خلک علم ته او مدرسې ته بچې نه وباسي نو دوی ته د دې قدر نه دی معلوم. د علم قدر د الله ته پته ده چې د علم د الله پاک څومره مقام ورکړی دی. دنیادار انسان ته د دې څه پته لګي. د علماو خو لوی شان دی الله څه بانه کې ورله رزق ورکړي. طالب علم که والله پاک ته عالم جوړ که. بادشاه یو ځل ښځې ته وی ورته یې وی که ته د سپومۍ نه زیاته خشترې نه وي په ما باندې داسې طلاق الفاظ یې ورته ووی. اوس صاحب سپومۍ ته چې ګورې هغه پړقېږي ښځه خو نه پړقېږي. ښځه که د سپومۍ نه خشتني په بادشاه ښځه طلاقه ده او که خشتئ نو طلاقه پې نه ده. بادشاه مدرسې ته یو کس راولېږه چې لاړ شه مدرسه کې کوم مشر عالم دی د هغه نه د دې مسلې تپوس وکړه. نو چې کله مدرسې ته راغی نو مسله دغې استاد له راله. د خپل شاګرد ته یې ویې لاړ شه او استاد ته ووایه چې په تا باندې ښځه طلاقه نه ده. بادشاه ته ویې چې په تا باندې ښځه طلاقه نه ده او ستا ښځه د سپومۍ نه هم خشته ده په تا طلاقه نه ده. وی که هغه رانه دلیل غوښته دلیل کې به ورته څه ووایم. وی د قرآن دلیل ورته ووایه په آیات ورته په دلیل کې ووایه. دغه شاګرد فارغ شوی نوی عالم شوی بادشاه له راغی. وی جي په دلیل در سره څه دی؟ وی الله قرآن کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وی انسان مې ډېر ښکلي شکل کې پیدا کړی. کل شکل میں اللہ ہوئی اور کل صورت میں انسان لور کړی دی سپومۍ نه ده یاده کړی. بادشاه خو په خپله خبره ستومان او چل ورله نه ورته.
وی طالب زما مولا زما غم دی غس که صدر لدرکم یره وی د پیسو په نیت مې درته مسله نه ده خل کړې وی داسې د نه پرېږدم هغې خپلو کسانو ته وي اوخو بار ورته د اشرفو د سرو زرو د روپو ډک کې طالب راغلی په خپلو پښو باندې او هغه اوښې ورته د اشرفو د سرو زرو د روپو ډک یو انډې یو خوا یو بل خوا او طالب یې پې د پاسه کېنو وی زه کور ته لاړ شه دومره مال الله طالب له ورکړه چې ځان له په هغې محله کې داسې کور او بنګله جوړه کړه چې هغه کالجي به راته طالبه دا شی دی د کوم ځای نه پیدا کړی دی وایي تا خو راته وی چې هنر دې م زده نه که او اخر کې بس ما له الله دومره راکړل چې زما لس پوشتې هم نشي خلاصولی نو علماو دپاره الله پاک داسې اسباب برابر کړي داسې حالات جوړ کی د داسې طرف نه د علماو له الله پاک رزق ورکوي چې د چا په ګمان کې هم نه تېرېږي دا به نه وی چې یاره زه عالم شم او زه طالب شم زه به خورم څه او زه به څکم څه نه د ټولو نه ښایسته رزق او د ټولو نه ښکلی رزق د الله په علماو له ورکوي الله علما د هیڅ نه پاتې کوي دنیا م الحمدلله د علماو خشته قبر به هم د انشاءالله د علماو خشته اخرت به هم د علماو خشته